دا اوس چې زه راکلم زه یو شهید مور دوو شهیدانو مور ته ورغلم دا یو شهید فدایي دی بچی دا یو بچی چې دی دا هغه په جنګ کې شهید شوی دا کوم بچی چې په جنګ کې شهید شو دا موږ راوړی هلته مور ښکاره کړي ویلي دي پټ مې کړي دا بل شهید خو دا موټر بم وکړي دا ټوټه ټوټه سو ولاړې ورک تر دا وخته پورې چې زه دا اوس پیره ورکړم موږ به وعده ورکوله چې مورکۍ هغه موږ بل ځای ښخ کړی دی انشاءالله العزیز چې اسلامي امارت راسي تا به یې قبر ته قسم په خدای مازدیګر و ما ته ویل اسلامي امارت خو راوستله اوس به ما بیا یې د هغه خپل زوی مزار هغه زیارت ته به مې بیایي ساریان پاته شوم چې اوس ورته څه جواب وکړم ما ورته وویل اجاڼۍ صبر وکړه خو ستا هغه زوی فدایي و هغه خو ټوټه ټوټه سو د الله تعالی پر دین باندې مزار و قبر یې نسته پوړونه یې په سر اچولی و دا شرګاه میدان ته به راځو دې خبرې ډېر زور باندې وایي راوستی کښېنسته وای خیر دی الله پاک دې تاسو ته ښه بدل درکړي چې په ما پوښتنه کوئ چې په ما پوښتنه کوئ بیا هم الحمدلله اسلامي امارت دې الله تعالی نورم کامیابه کړي پورې دا یاد ساتئ زموږ دومره ځورېدلې ولس دي شهیدانو کورونه مې داسې دي چې سړی تعبیر نسي ځینې کولی تعبیر هم نسي کولی ماخستن 8 بجې 14 دقیقې بالا په خپل سرای کې ولاړ وم کور کې د مجاهدینو یو دوه موټران راغله ما چې بتۍ ولیده ویې تاریکه ورته راووتم روغبړ مې ورسره وکړ یو حافظ صاحب بیا ما ته وایي وایي زما اکا شهید سوی دی موږ ځو دا وړو خو هغه سپین سرې اجاڼۍ به ته راسره ځې خبره یې وې ما ورته ویل حافظ صاحب دې اجاڼۍ ته زه یو واره مخکې ورغلی یم هغه وخت کې ستا اکا چې شهید شو نو که بل څوک وګوري او د دې وزارت وزیر صاحب ستا ډېر اتلان قسم په خدای په شپه به موږ په جنازه کې وو د فدایانو ځوانانو ډېر منډې مې خبرې کړي دي حافظ سراج صاحب سراج اغا د دې مور ته زه ورغلم الله اکبر دومره ملنګه ځواني الله پاک ورکړې وه ما ته وایي ما زوی شهید شو ما ورته وویل شهید شو انس حافظ صاحب هم و بیا پوښتنه ځینې وکړي کور ته یې بوتم کور ته د ډېرې خوشحالۍ نه وایي الحمدلله چې یو ګل مې پیدا کړي ګوره چې د دې مور په زړه باندې به څه تېرېدل دغه حافظ صاحب سره جنازه کې روان سوم شهید هم را سره دی چې کور ته ورښکاره سو هغه سپین سرې اجاڼۍ مخ ته یې سترخان اوار دی ډوډۍ خوري چې موږ دا دومره ډله مجاهدین یې ولیدو سترخان یې ټول کړي ماشومانو ته یې لرې سي زه بغل ته رالم ما ته وایي په خیر راسې ما انشاءالله په خیر راغلم بغل ته ورته کښېنستم زما و د دې سپین سرې اجاڼۍ مابین کې یو بالښت ما ته وایي څنګه مسله ده ما ورته ویله بل زوی دې الله تعالی قبول کړي شهید شو یو ګړی یې سکته وکړه ما ته وایي خو ما پرون خبرې ورسره وکړې څنګه شهید شو ما ډرون وویشتي په ګریش کې بیا د سترګو څه اوښکې راغلې زه در دې کمیسه در دې بټنه ونیولم ما ته وایي د دې شهید دوې لوڼې پاته شوې دا بل خو بچان نه وه پاته دا به څه کوم ګورئ مسلمانانو تاسو ټول شاهدان یاست دا اشترګاه میدان ته به راځو ما ورته ویل الله تعالی یې کفالت کوي هغه سپین سر